ورو سوال کړی دی چې زما خور د پلار د طرف نه یعنی مور کې ورسره نه دی شریکه پلار کې شریکه او د هغې خور ده د مور د طرف نه یعنی د هغې خور ده چې د هغې سره په مور کې په مور کې ورسره شریکه ده خو په پلار کې نه ده شریکه پوه شوئ تاسو وایي نه دا مسلې زده کول د الله توفیق او باید تیز ذهن غواړي دا باز راځي مدرسه کې داسې یو کال سبق وي زوی ناظره ووایي که نه علم ته م کښېنولی دی او بیا چې کله ناظره قرآن ختم کړي او پروګرام به وکړي ګډ بهلال کې فارغه شوی دی چې علم داسې کېدی په مدرسو کې قرآن ناظره ووایه او بیا به ګډ حلال که او ملا ترې جوړ شي خو ټوله دنیا به علم وخت غواړي دماغ غواړي ذهن غواړي مال غواړي قرباني غواړي دا هر څه چې ورکړي په سر کې د الله توفیق وي هله انسان په دې مسلو پوهېږي دا بعض بیا په علماو پسې چې را خبرې کوي شپه او ورځ او چې کله څه مسله راشي بیا علماو ته واپس کړي دې به څه جواب او دې به څه جواب علماء له الله اصل اوچت مقام نه دی ورکړی انما یخشى الله من عباده العلماء دومره اوچت شان الله د علماو اسې نه دی بیان کړی عام سړی چې مسله واوري نه پوهېږي پې او عالم واوري او بیا جواب ورکوي دا ورور دی وایي چې زما خور ده د پلار د طرف نه د هغې خور ده د مور د طرف نه نو زه د دغې جنۍ سره واده کولی شم که نه کومه چې خور ده زما د خور د مور د طرف نه شارټ کټ به څوک بیان کړي بارک الله فیک داسې ووایه دا سړی دی د ده پلار بل واده کړی د هغه زنانه نه د ده خور پیدا شوې ده چې دا خو پلار کې د سره شریکه ده بیا دې پلار یې بل واده کړی دی بله ښځه واده کړې ده او د هغه ښځې سره یو جنۍ د بهر نه راغلې ده چې هغه د بل سړي نه پیدا ده هم د دقه جنۍ نه د ده خور هم پیدا ده دغه زنانه نه د خور هم پیدا ده دا چې د سره په پلار کې شریکه ده نو د ده سره په پلار کې شریکه ده او د هغې سره په مور کې شریکه ده ورسېدی چې څوک نه رسېدلي نو هغه دې نه اخوا نور موږ نه شو پوه کولی ځکه چې دنیوي مسله وی نو که زه پکې نښتی او تاسو زه پوه کولم جواب د دې مسلې دا دی چې دا جنۍ د دې هلک دپاره په محارمو کې خو نه راځي او نه د دې هلک د هغې سره رابطه شتي دا جنۍ به د نه پړدم کوي دغه جنۍ چې دی یادوي چې زما د دې خور ده دغه جنۍ به د ده نه پړدم کوي او د ده د هغې سره نکاح کیږي د ده د هغې سره نکاح کیږي لنډه داسې ووایه ده دا قصه د سوال کوونکي دا قصه لږه اوږده کړې ده لنډه داسې وویله چې یو سړی دی واده وکړو یو واده شتي بل واده وکړو او کومه ښځه چې را واده کړه د هغې سره یو جنۍ راله چې دې ته پرکټۍ م وایي دا جنۍ ورسره راله د بل خاوند نه نو د دې سړي زوی د دغه جنۍ سره واده کولی شي که نه شي کولی کولی شي ورسره ولې ورسره کولی شي ولې محارمو کې نه دي شریک نه دي په څه شي کې نه په مور کې شریک دي او نه په پلار کې شریک دي چې صرف په پلار کې شریک شي بیا قصه ختمه شو اگر که مور کې شریک نه خو دلته نه پلار کې شراکت شته او نه په مور کې ورسېدی بې که نه په دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اجماع د مسلمانانو نقل کړې ده الفتاوی الکبرا کې چې په اجماع د مسلمانانو
داسې قسمه جنایي د داسې قسمه هلک دپاره چا باره کې چې سوال وشو دا جایز ده.